السلام علیکم زه انسان الله ملګرو سیټ باندې تاسو ته دغه تصویران ښکاري دا تصویران نه چونکې دا یو ویډیو ده دا تقریبا ګنټې پورې دغه ویډیو شوې ده یا نیمه ګنټه پورې دغه ویډیو په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل ده چې یاره یو زنانه د بچو په مخ کې چې دی نو د خپل یار سره زنا کوي ملګرو دغه ویډیو بالکل فیسبوک باندې چې دا نو په ټرند باندې چلیږي زما تاسو خویندو میندو ته دغه درخواست دی چې د فیسبوک او ټیک ټاک نه چې دی نو ځان سیډ لګئ دغه حل به ستاسو هم وي ولې چې د 2 روپو دپاره دې جینکو په ځان باندې څه نخرې ونه کړي همدې خلکو چې دی نو بالکل انلاین موبایل ته چې دی نو کیمرې لګولې ده د کیمرې د مخې دوی څه کوي بیا ورته خپل بچي ګوري د خپلو بچو په مخ کې دوی څه نخرې نو توبه مې د په دغې جینۍ باندې دې هم نالت وي چې یاره دغه د بچو په مخ کې چې دی بدکاري کوي زه خپل ګورنمنټ ته مطالبه کوم چې زموږ دغه میسج اوري چې یاره زره تر زره په دغې باندې اکشن واخلي دغه جینۍ او دغه هلک دی ګرفتار کړی شي ولې چې دغه شانتې زموږ نورو خویندې چې دي په کورونو کې ناستې دي هغوی هم بدنامېږي چې هغوی دا ویډیو ګوري نه هغوی به څه وایي خو زما هغه خویندو هغه میندو ته درخواست دی چې کوم کور په پرده کې ناستې دي چې یاره تاسو د فیسبوک او ټیک ټاک نه دې له ځان سیټ کړئ ملګرو دا یو ورکو ډول اصلاحي میسج د خپل ملګرو سره لازم شیر کړئ زموږ یوټیوب چینل احسان الله افیشل لازمي سبسکرایب کړئ الله پامان